لومبه فضیلت منسوي چې سوره یاسین دا د قران مجید څه شی دی زړه دی دویم چې کم سړی د شپې د اود کېدو نه مخکې سوره یاسین چې دی هغه وایي الله پاک به دغه شپې د ټول ګناهونه صغیره دا چې دی هغه معاف کړي چې کم سړی سحر وایي تر ماښامه پورې به الله پاک د هر حاجت کاغه دنیوي دی کاغه اخروی دی الله پاک به پوره کړي موږ نور د الله نه څه غواړو کم سړی چې سحر وایي د ماښامه پورې د ماښام نه در سحر پورې چې ماښامې بیا وایي الله به د ټول ضرورت چې دی هغه پوره نو ځان ستړي کو منډې ترړي وو زمون کارونه نه ختميږي زمون حاجات نه پوره کیږي ارس الله په دې کې خېلي او کو چاري مونږ د اعمالنا د دې فضایلنا د دې نس شو دا خبر شو او بل فضیلت داوي چې کم یو سړی یو پیر سوره یاسین تلاوت کی د لسو ختمونو اجر او ثواب به ته ملاوي بل فضیلت داوي چې کچري په داسې مریض باندې وایي چې د زنکدن په حالاتو کې دی الله به په زنکدن آسان کې مرګ به ولا راشي بل فضیلت داوي که په بیمار باندې وایي الله به ورله صحت چې دی هغه ورکړي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی چې کوم یو کس د سوره یاسین تلاوت په کثرت سره کی نو الله پاک به د یو څو مسائل دا حل کی حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کوم یو کس د سوره یاسین تلاوت په کثرت سره کی روزانه سوره یاسین وایي نلومبه خبر ادا دا الله پاک بددو لوګه ختمه کی دا مسله مونږ ټول ته دا کنه ټول د خېټې د پاره منډه ترړه دا تګو داو دی مونږ چې کله سحر را پاسو نو چړمبي مونږه منځ کو د سوره یاسین تلاوت دا ټول فضایلو کې چې دی هغه مونږ راغ نو دغه سورۃ یاسین دا برکت به الله د دل وګه ختمه کی لوګه به داسې ختمه کی چې الله به د رزق بندوبسو کی دل به الله رزق ورکی پاغه رزق کې پاغه روزه کې به برکات د ځل بیا یو تفصیل دی او په لاندو باندې لوګه به ختمه کی دویم نمبر تند به ختمه کی تند به الله پاک چې دی هغه ختمه کی دریم نمبر د لباس بندوبست با الله وکي د کپړو بندوبست دا با الله وکي سلورم نمبر د بیماری با الله پاک ختمه کی کدی بیماری پنځم نمبر د یره به الله پاک ختمه کی کپه د باندې د دشمن سیاره وی یا به اسی بعضی ټیم کې سړی اسی یریږي شپې را پاسي ټوب کی رامنډي کی د کټنا او تختی دا خوف دا یره به الله پاک سکی ختمه کی او شپږم نمبر کو څوک پقیت کی په جھیل کی او د دې سورۃ یاسین ویر دور لبار بار کیږي داغه دا قید بچ دی هغه ختم شي که یو سړی په سفر باندې روان دی او سورۃ یاسین تلاوت کو الله پاک بددتا د سفر دته آسان کی دی په هغه باندې پوه نشي او بل یو فضیلت حضرت علی رضی الله عنه دا بیان کړی دی چې د چانه څه شي زورک شي او دی سوره یاسین وایي هغه ورک شوی سیز به الله پاک د تسکی دارا پیدا کی او لسم فضیلت دا دی چې کله په یو مریض باندې چې د مرګ په حالاتو پروت دی زنکدن دی وایي په الله پاک په د زنکدن دا سخت داسې کی دا اسانه دا لس پیدې حضرت علی رضی الله عنه د حدیث کې بیان کړی دي د سوره یاسین د تلاوت سره لہذا
رونو چې مونږه کلم سحر را پاسو او د سکو منزکو مخکی سوره یاسین تلاوت که زمونږه دکان دی دکاندارې لزو پاخ کې خپل دکان کې لومبي د سوره یاسین تلاوت کو پمونږه رشکا چلو د رشکې ډراوري ما یا د ګاډي ډراوري په خپل ګاډي کې کینم سوره یاسین چې دی هغه اوم بیا روانېږم که مزدور کار ما د ټاټکی مزدوری کوم دیاړي کوم دغه سوره یاسین اوم ته بیا ګور چې ستاده رزق ستاده روزي ستاده کاروبار د الله پاک برکتی کی او کني نبی علیہ السلام دروغ نه دی ویلي صحابه کرامو دروغ نه دی ویلي او خبره چې کما دا غټوله په مونږه کې دا په مونږه کې ټوله کوتاه دی یو خو مونږه وایو نه کوایو په هغه یقین سره چې دی هغه نه وایو په یقین سره مونږه اعمال شروع کړو د دې اعمالو دومره برکات دي دومره پیدې دي تاسو به په خپل سترګو باندې دا چې دی هغه ووینئ لہذا زما ستاسو ټولو خدمت کې دا عرض دی کوم ملګرو چې سوره یاسین ویل دی نو دنن نه دا عزم وکړي چې ان شاء الله مونږ به روزانه یو پیر سوره یاسین وایو سحر او ماښام به وایو که دواړه نشو ویلي د ورځې په ابتدا کې به وایو چا نه دی ویلي نه ورځي ولا کینه یو آیات چې دی هغه روزانه یادوي کپا یاد وي نشه یادولې پکې په ناظره یاد کې او ځله هغه واړه واړه خرسيږي واخلې د ځان سره ګرځوي او اگر له پاغي کی تلاوت کوا کپا گاډي کی کپا ناشته ارزه کی داغي تلاوت کوا ان شاء الله دا وظیفه کومه خپل کړه د دې د برکت به الله پاک زمون ټول حاجات ټول مسائل ټول ضرورت چې دی هغه سکی هغه پوره کی الله پاک ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.